بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پښتنو ځوانانو پیغلو پیجیو مشرانو د بټاګرام نه راغلي یې د سوات نه راغلي یې د سانګلې نه راغلي یې د مردان چرسدې صوابۍ نه راغلي یې د خیبر مومند باجوړ او ورکزو نه راغلي یې د کوهاټ کرک بنو شمالي وزیرستان جای خان ټانک جنوبي وزیرستان نه راغلي یې د درازینده د ژوب د لورلایي د کینسۍ پوله او د پټې او د چمن نه راغلي یې او د پېښور وروسته راغلي یې تاسو ټولو ته سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو تاسو راغلي یې د ارمان روح راغلی دی د طاهر داور روح راغلی دی د نقیب الله مسعود روح راغلی دی د کریم افغان روح به هم دلته وي هره جلسه ته دی راسته دی به هم راغلی وي د نجیب روح به راغلی وي د واڼه د شهادا روح به راغلی وي د پښتونخوا ټولو شهدا مشرانو روحونه راغلي دي د پولیس ځوانانو بلحاظ د ستاسو په شکل چې زموږ پښتانه وروڼه شهیدان دي هغه به هم خپله خبره اورېدلو غواړي هغه به راغلي وي ټولو روحونو ته سلام کومه د ټولو مېړانې ته سلام کومه پښتونخوا وطن د سولې امن او د پرمختګ سلامونه ملګرو د ارمان لوڼي په حواله سره دا جلسه اول به د دغې جلسې ټول منتظمین ته سلام وکړم بیا په دې کې دلته د یونیورسټۍ او کالج سټوډنټ چې څومره وي ډېر همت یې وکړه مېلمانه مرته راغلي وي دوی خپل هم دوی ته یو ځل ټول سلام وکړئ ډېر همت یې وکړه د ځوانانو چې وتېرو ارمان لوڼي د یو همت نام دی ارمان لوڼي د شجاعت نام دی ارمان لوڼي د وطن سره د مینې نام دی کله هم چې د وطن نام راخستي ارمان لوڼي به هم یادېږي ارمان لوڼي په خپل ژوند په مختلفو اړخونو کښې خدمت کړی دی په ادب کې دی شاعر و په پوهنه کې استاد و په کامپالۍ کښې مبارز و او د ښځو د حقوق هم یو لوړ مخکښ و د به هر ځای ته خپله خور بوتله وړانګه لوڼي ستاسو یې خبرې واورېدلې وړانګه د دې تربیت ارمان داسې وکړه چې هغه د پښتنو خدمت کولی شي هغه د پښتنو مقدمه پیش کولی شي هغه د پښتنو د حقوقو خبره کولی شي چې تاسو هر ځای ولیدله چې دې دا خبره وهم کړه او د دې همت ته هم سلام چې د ارمان لوڼي نه دې دا انرژي اخیسته وه ارمان لوڼي زموږ د جلسو یو ګمنام زینت وه هغه کله هم دا سټیج ښایست نه که ظاهر هغه کله هم په سټیج معامله نه کړه جوړه هغه هر وخت د یو بېنامه مبارز په شان محنت به وکړه پښتانه به یې راټول کړل او د جلسې په ورځ مشر د سایډ ته ولاړ و او کتل به پښتانه باندې به خوشحاله ده ملګرو ارمان
نه هېرېدونکی دی نه یې موږ هېروو نه بخښونکی دی نه یې موږ چا ته بخښو د ارمان نه موږ د ارمان وینې بخښو نه د ده د سپین ږیري پلار او مور او وړانګه لوڼي اوښکې بخښو د دغې حساب چې څو هم ظالمان لیټ کوي دومره بې نتایج بیانه کوي چې څومره هم دوی دا انصاف رد کول غواړي رد کوي یې دومره به دوی د پښتنو په ذهنونو کې رد کېږي ملګرو د ارمان لوڼي FIR نه دی شوی خو د هر پښتون په زړه کې FIR جوړ شوی دی په دې ریاست دا کله هم نشي بخښېدلی پښتون چې 100 کاله پس هم بدل اخلي وایي تادي مې کړې ده موږ پوهېږو چې 15 کاله کېږي د بابړې واقعه شوې ده د هغې نه واخله تر اوسه پورې چې څومره هم شهیدان شوي دي د پښتون خاورې د هغې د انتقام ورځې راغلي دي د ځوانان دا پیغلې ډېر په پیاوړتوب سره د خپل وطن مبارزه په مخ بیولي په دې وطن چې تر ټولو سخت وخت چې د مبارزې دپاره وي هغه دغه دی چې په دې کښې دومره ولسونه دي په دې نه پورته سخت وخت نه راځي یعنې عدم تشدد سره ظالم ته ظالم ویل او د ظالم سره خپل ټټر ویل دا ډېر مشکل کار وي په تشدد آثاره وي په عدم تشدد مشکله وي په عدم تشدد چې دوی خپل ټټر خپل سینه سره جګړوي خو یاد لره هغه دغه یو شعر دی چې لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي لا تر اوسه یې مازغه په قرار نه دي چا چې ما سره وهلی سر په څنګ دی ډېر په احترام د خلک خبره درته کوي ته په دې ناره باندې ستا خوا به دې وي چې ناره ولې وهئ دا ډېره وړوکې خبره ده د ناره پښتانه ځوانان یا ریهرسل کوي دا ناره به دې ورسېږي یو وخت دا به هم خپل کې ستا 2 لسونه دي ما هم 2 لسونه دي ستا هم 2 پښې دي ما هم 2 پښې دي ستا هم یو سر دی ما هم یو سر دی ستا هم 2 سترګې دي ما هم 2 سترګې دي یو ټوپک په زیاته اخیستی دی هم که چېرته دې ته چا لاس کړ څه به پاتې شي او موږ پوهېږو چې بې ټوپکه د مقابله کولی شو ته دومره سړی نه یې چې موږ ټوپک درته راخلو په پښتنو کښې متل دی چې چا سره ټوپک وه هغه بل ته ویلي وو زورور وو چې که زورور وی ټوپک راپسې راواخله ما وویله که ته دومره زورور وی هغه ورته ویلي وي چې په ځناورو باندې زه خپل کارتوس نه ضایع کوم ستا خویونه خراب دي دا ټیکول غواړي د ارمان لوڼي کیس د امتیازي سلوک په حوالت سره وګورئ ملګرو په پنجاب کې په سایوال کې یوه واقعه وشوه زیشان نوم یو او هغه پولیس سیکرټي ووژلو وزیر اعظم وایي پوره شپه مې خوب نه دی کړی که ترهګرۍ الزام به پیل سړي نو بیا هم پوره شپه خوب نه کېږي جرنران ورسره ډېرې همدردۍ ظاهروي وزیر داخله وایي زه به استعفا ورکړم که انصاف مې نه کول او هغه دپاره FIR پرېږده GIT جوړه کړه د پنجاب د خاورې وه او په هغې GIT کې دی ترهګر ثابت شو ته د خپلې
خاورې خیال ساتي او زما د ارمان لوڼي FIR نه درج کوي. او الله د پښتنو ځوانانو او مشرانو سوله ییز پاروند دی. ګینې زړه خو مې FIR غواړي زمونږ په دې کیسو کې. دا ډېرې سختې کیسې دي چې 2 میاشتې انتظار کوو مونږ FIR ته. دا په تا پور دی، دا پور مونږ په زور اخلو، خامخا یې اخلو. او دوی دا امتیازي سلوک د ټول پښتونخوا وطن سره شروع کړی دی او هر وخت په دې خاوره باندې په یو ښه نام باندې یرغل کړی دی. دوی د قومي مفاد په نام باندې مونږ د چا سره هم نسلي امتیاز نه کوو، خو حقیقت دا دی چې د قومي مفاد په نام باندې پنجاب جوړ کړه، زما خاوره یې ورانه کړله. ملګرو دا په خپل مفادات پوهه خلک دي، دا د خپلې خاورې په مفاد پوهه دي. باید زه او تا زده کړه وکړو چې کله هم په پنجاب باندې د ایخوا د جنګ خطره شوه، د دوی ټولو ناره واخیستې نوټوال وزیر اعظم دلته جنګ نه کوو، DJSPR دلته جنګ نه کوو، او فواد چودھری کې څه نام یې دی یو د دوی کس دی، هغه وایي مونږ یې هم نه کوو. مننه نه یې کوئ، مونږ په تا پوه یو چې ته د خپلې خاورې په مفاد پوه یې. ته پوهېږې چې په دې جنګ کې ستا د خاورې مفاد نشته، په دې کې به لاهور ته خطره وي، په دې کې به بل ځای ته خطره وي. هغه دشمن هغه چې تا اولین دشمن ورته وایې، هغه سره د هم بیا ډېر د خیر سګالي کارونه وکړل، بمبارې درباندې کولې، بیا د هم خیر سګالي کوله، ځکه چې ته په خپل مفاد پوهې. خو د زما په خاوره جنګ و، بیا د دې چې د امور هره ورځ باندې دلته د اپریشنونو لارې هموارې کولې. مونږ ته پته ده طالبانو که دا ته د طالبانو پلار یې جرنیلا، ته د پلار د طالبانو موجد یې، دا ستا پیداوار دی، ستا د بدن شکل ترهاګري کولی شي، ستا سوچ او خیال د ترهاګرۍ دی. ته په ټول عمر انساني اقدارو تحفظ دپاره کار نه دی کړی. ستا خپل جرنیلان وایي ما نه چا تپوس وکړو چې عام فوجان په دې ناره ګیله کوي چې زمونږ خو څه کار نشته دی، دا خو جرنیلانو پالیسي وه. ما ورته ویل که ګیله کوي زما نه دی نه کوي، د خپل جرنیل نه دی ورته هغه وایي چې دا ترهګر ما جوړ کړي دي. ستا جرنیل مشرف وایي چې ترهګر ما پاللي دي، هیروګان مې دي. ستا د ما ته د دغو جرنیلانو نامونه هم نه یادېږي. عبدالقدیر بلوچ صاحب که څه دی، هغه وایي د وزیرستان یوه جرګه چې په 2014 کې ما یې په خپل وال ویډیو شیر کړې ده، هغه وایي हमें जरूरत पड़ी कि अफगानिस्तान में एक महान खोले, इसके लिए हमने वजीरिस्तान को बतौर दहशतगर्दी के नर्सी के तौर पर यूज किया. कर्नल इमरान भाई कि ट्रेनिंग माँ और खड़े गए और चनारा वाले हम यहाँ गलत है वहाँ FIR बट माँ की थी और चार जो खड़ी थी हम आगे अर्थ नहीं कर दी आला मखलूक है, आला को अशरफुल मखलूकात है, मऊ को चलता इंसान नहीं हो. पुलिस DC वहाँ वे खिलाफ को हर औरत कंजली की पचाया FIR मुंगली का फौज पचा बड़ा खबर वकड़ा बया बड़ो तरह करे FIR की जगत दा नूर को इंसान नदी सिर्फ दोई दी इदारा को सिर्फ दाई दा नूर नदी दा इम्तियाज सलोक दाई पखपल मत सिखावे और जपस्तुन
د خپل تاریخ نه ناخبر، د خپل جغرافیې نه ناخبر، د خپل وطن د مسلو نه ناخبر، تقسیم در تقسیم پروت یم. د یو نوکرۍ په لالچ کې زه سکول ته منډه کړم، زه یونیورسټي ته لاړ شم او هلته ته زما په ذهن شې تا دروغجن مطلع پاکستان را ډکوې. زه علم ته راشم، زه علم ته راشم، ته په ما دروغ زده کوې. زه علم ته راشم، پوهه زده کولو ته راشم، ته په ما باندې د خپل وطن قائد اعظم او علم اکبر یادوې. دومره دومره کوېسچن به وایي هغه دې په زوره باندې یادول. تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې باچا خان زما نه هېروه. تا په دې تعلیم باندې زما د خاورې خان شهید زما نه هېروه. تا په دې تعلیم باندې آدار کی تھڑے ملنگ فقیر کی زمانہ ہیروا. تا په دې تعلیم باندې زمانہ منګیالی ملا کوانده هیروا. تا سرتور فقیر هیروا. تا داډي ملا هیروا کما. تا د لوړو واسیتونو قائم پښتون احمد شاه ابدالي ته د بچو نه هیروا. دروغجنه حیا پردا شرم څه دې پکې پاتې دي په تا کې. دا پښتون 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 مانانو یې ونرال وکړئ. इसके पीछे एग्जैक्टली वर्दी है. ये वर्दी नहीं है, ये वर्दी खुद दहशत गर्दी है. تا په مختلفو نامونو باندې پښتونخوا وطن نیولو. تا د پښتونخوا وطن بچیان اورونو ته وردنګل. غلا ته خو ډارن هم یې. د جنګ پالیسي دې خپله جوړه کړه او جنگ ته د زمون پولیس او لیویز به پرېښول. په تاسو دا غږ شو چې په دغه خپله مقابله وکړئ. تماشا یادوئ، تماشا یې په ټوله دنیا کې روانه ده، صرف دې ګورئ. تا د پښتونخوا وطن باندې قبضې دپاره ډېر ښه پلان وکړ جوړ. دلته د ترهګري پیدا کړه. دلته د پښتانه ظلمي وغولول چې هغه پیدا وکړئ، ترهګري د پیدا کړه. بیا د هغې د ختمولو په نام دی د پښتنو وطن نیوه، د دوی وسایل د نیوه، د ده کورونه د نیول، د ده وطنونه د نیول. ته سوال ته اپریشن ته نه وې راغلی. تا خپل ملګری فضلالله راوستی و چې ته دلته کښېنه چې زه زمرد یوسم، چې زه دلته د سوات د پښتنو په ښایست باندې قبضه وکړم. تا هلته چوریانو جوړولو ته راغلی وې. تا نن چورې جوړې کړلې، په والله نه به یې کړې جوړه. نه ته کوم د سوات چورې. تاسو کورونه تا د پښتنو په منځ کې نفرت جوړوه. تا د پښتنو په منځ کې نفرت جوړوه. راشه پښتانه اوږه په اوږه سره ولاړ دي. صرف یې تماشا کوه اوس وځه، صرف یې تماشا کوه اوس وځه. د دوی خیال دی او نه یوه ټینکو جوړه کړې ده چې د پی ټي ایم 15 مطالبات د ام ټي ایم او د پی ټي ایم 100 مطالبات دي.
تا سره چې زه کښېنم ته به ما ته د دغې خاورې د یو تیږې حساب راکوې، ته به ما ته د سوات د کالجونو حساب راکوې. ای پښتنو ځوانانو، ای پښتنو ځوانانو، زه تاسو ته پته شته تاسو له ما یو خبره پته کړې ده، نه یې کوم نه صرف یې تا ته سرټکی وښایم، باقي بیا تفصیل بل وخت راځي. خبره ته وګورئ، خبره ته وګورئ، غوږ سپینې کومه. ستاسو د وطن د عزتونو کیسه ما نه ده کړې. هغه سرې سپینې پښتنې چې په څنګل به تا خوبونه کول، هغو عزتونه دوی لوټ کړي دي. هغه کیسه لا موږ نه ده کړې. هغه کیسه موږ لا په دې نه وکړه چې د حقوقو خو به زه انصاف وغواړم. د عزت انصاف نه یې په خپله سر ویستل دي. په دې باندې چې چا هم کارونه کړي دي، څوک یې کوي ځان خبر که یو معلوم یې معلوم یې زما سره مپوره لیستونه ایښي دي. ستاسو د ټولو لیستونه پراته دي. دا په پایتام هوټل شي څه روان دي. دا د پاټا د ډي خان په کینټ یا په نورو ایریو کښې چې کوم څه روان دي، د دغې نه زه نه یم خبر. دغو ځوانانو ته که ما کیسه وکړه، په ولا کسر دې پاتې شي، په ولا تا په بنګال شې 51,000 پتلونونه پاتې وي، دلته به د 3 لکه پتلونه پاتې کېږي. ځوانانو، موږ د خپل غربت د لاسه، موږ د بېروزګارۍ د لاسه، موږ یې د خپلو وسایلو نه خبر وساتلو. د یو نوکرۍ په لالچ کې موږ خپله جغرافیه هېره کړه، موږ خپل وطن هېر کړه، موږ خپله ژبه هېره کړه، موږ د خپلو ژبو غم هېر کړه. ځکه چې ما ته یې نوکري راکړله، بیا په دې نوکري به زه غلی شوم چې بیا به دا خرابېږي. په والله دا ټول نوکر پیشه پښتانه ما ته راغلي دي چې که په کومه وروسته اعلان وکړه، زه به د خپله استفاده پر ورکوم. دا د وطن په کتاسو نه ورغلېږي. د دغې وطن بچي ته نه شې ښکلولی. دا د دغې وطن دی. ای ملګرو، زه وایم چاته ګلخان مه وایئ، هر څوک زموږ وروڼه دي. موږ په پښتنو کې تفریق راکوه، دا زموږ وروڼه دي. که په خبره خبر شول، دا به یې اول درته کوي. دا زموږ وروڼه دي. دوی ته هم او بیا تا چې څومره قبضې شوي دي ملګرو، دا ملګرو غلي شئ. او بیا دا قبضه تا په هر صورت کې وکړه، او بیا اوس پېښور کې د ډي ایچ اے په نامه باندې علاقه نسي. ای د پېښور خلکو، زه در سره یم، ټول پښتون ورځ در سره دی. ته ولې یې رکې نه پیل شي؟ اذان شروع دی، اذان نه پس به زموږ په کېږو.
خلی والده منه دی من ادریس دا موبایل ستا دی در وخله در خبر کیږي په دا قیمه کې دسته عارفه زه خبر یم زما مرایم خبره به وکړي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرید ولید بنیر زانانو سلام د تکاون نامه ورکوي بنیر بیا په دې اوس حالات کې بیا حالات بدلول غواړي ما د ډي ایچ ای خبره وکړه د خیبر خلکو ان ال سی د چا نه ده هېره ان ال سی باندې دوی د تاسو سره صرف 2 ورځې ټایم ورکوم په 2 ورځې کې د دننه را د خیبر د خلکو سره کښېني چې مسله د حل کړي یعنې 2 ورځې پس به د خیبر ایجنسۍ په حواله د پیچلي بیان راځي هغه به ډېر کلک بیان وي ملګرو دوی په سنځاوۍ په لورلایې کله سیف الله کې دهشتګردانو واقعات وکړل اوله دوی په کله سیف الله کې واقعه وکړه په کله سیف الله غیرتي ولس راپورته شو ناکام یې کړ ټول روډونه یې ورته بند کړل بیا یې لورلایي کې وکړه بیا د لورلایي ولس پسې راپورته شو روډونه یې ورته بند کړل دوی یې نه پرېښودل دوی لاړل سنځاوۍ ته په سنځاوۍ کې نن 9مه ورځ ده چالته درنه لګیا ده د سنځاوۍ ولس ورته ویلي دي چې موږ د همدلته ترهګرۍ ته نه پرېږدو موږ ټول پښتونخوا ولس ورسره ولاړ یو ډېر ژر به له حمل راځي د پښتونخوا پراخ وطن دی د دې دپاره د یو لوی مشورې ضرورت دی او هغه مشوره موږ لګیا ده او موږ په دې باندې داسې په نارت وزیرستان کې ټارګېټ کلینګ لګیا دی او داسې په ساوت وزیرستان کې هم کوټکۍ علاقه کې دوی 2 ورځې اول یو تحصیلدار او لیویز والا وړي دي دا په مختلفو طریقو کښې چې لیویز او پولیس وژل شي دا اعلان کول پکار دي پښتنو مشران دې ټول راټول شي زه ورته جولۍ غوړوم زه به د دوی پښې نیسم زه به د دوی جوتې پوس کوم دا پښتانه مشران دې ټول کې یو شو او دا خبره وکړو چې دا ځوانان موږ مزید ته وژنو که نه یو فیصله پکار ده تر هغې پره باید پولیس لیویز موږ ټول ځینې پر شا کړو چې تر څو پورې دې د تېرو واقعاتو تحقیق نه وي کړی تر هغې سره به زما د خاورې زامن تا په ډیوټي نه درکړي په هغه باندې چې ټول کام ورسره ودرېږي د دې ګارنټي زه درکوم چې لیویز او پولیس به درېږي در سره او بیا په دې خاوره کښې یو بل شی درته وښایم ملګرو ډېر خطرناک پوزیشن دی دا ملګري ته وویله ټول د کښېني دلته دا رسته نه جوړوي ملګرو ټول په دې خاوره باندې ټول په دې خاوره یو عجیبه کار وکړو زموږ سوچونه او فکرونه یې ټول بدل کړل ګوره ترهګري لاسونه زموږ په قسمت زموږ په برخه لاسونه راغلل لم کورونه راغلل هر څه یې راغلل بربادي راغله آبادي چرته راغله پاکستان سے 11 موټروې جوړې شوې 11 پنجاب کې جوړې شوې ملګرو یو معلومات در سره شیر کوم پاکستان د ټیکس په حواله سره تر ټولو زیاتې پیسې دا کرک هایوې چې کومه ده د ډېرې خان نه تر پېښوره پورې په دې وګټلې او بېرته یې دا په هیلي لوډ باندې خرابه کړه تاسو ته پته شته دی
روزانه په دې باندې یو اکسیډنټ کېږي پښتانه ځوانان سپین ږیري پنګې منډې په خراب روډ باندې مري څوک یې خبره نه کوي ترهګرۍ نه هم کلکه مسله ده چې کله روډونه موټروې خو دې هلته جوړې کړي موټروې دې هلته جوړې کړي او دلته دې راته خراب کړه تیار روډونه هم ټیکسونه هم په دې اخلي او خپله خاوره دې جوړه کړله ستا په خاوره خدا منساز غږېږي ستا په خاوره خدا منساز غږېږي ټوپ ته ویې د کړو بازار زما د خاورې ټوپ ته ویې د کړو بازار زما د خاورې تا پېښور برباد کړه تا پېښور برباد کړه تا د پېښور ښار د څه شي پرېښوده زموږ لوی تاریخي ښار د دومره نښه پاتې چې خپل پښتانه ته روزګار وکړلی شي ټول پښتانه روان دي لاهور فیصل آباد کراچۍ ته پېښور یې برباد کړی د روزګار نه پکې ملوېږي دا لوی ښار صرف د خلکو ضرورتونه نشي پوره کولی خلک یې خوځې خوځې مونږ چې کله پنجاب ته ځو بیا روډ ټیک وي موټروې وي خو چې کله موږ په خپل منځ پښتانه وي بیا ټول روډونه تباه کړي دي ټول یې برباد کړي دي موږ یو بل نه سره تړل غواړي وعده وکړئ چې موږ به ټول سره یو ځای سره کوه پښتانه ځوانان به نن یو بله وعده کوي په خپله خاوره اعتماد نشته ستا ای ځوانه په تا کې به تا پېغلو تاسو ته وایم دا اعتماد به په تاسو چې کله راشي چې پښتونخوا ستا خپله ده که په چمن واقعه کېږي د صحابه ځوانان باید دعوه ولري چې زما په خاوره ولې دا وشول خپله وښکاري که په صحابه اسوات چې څه کېږي د وزیرستان او د جنوبي پښتونخوا زلمې راپورته شي چې زما خاوره ده د پښتنو خاوره دا د لوړو یوسفزو خاوره دا د تاریخي عقیدو ورځو اتکسو کاکړ وزیر مسعود ډېر کارونه دي نامونه یې رانه کړل خلیل او ارمان او باقري دوستاني مندوخیل سراني ډېر بل کارونه دي احمدزي او یاد وکړئ دا د دغو خاوره ده دا باید د دغې ځوانان خپله خاوره وپېژني یو ځل به په خپله خاوره ودرېږئ او وعده به کوئ چې دا زما ده په دې باندې زه د چا هم ناحق خبرې نه منم ای لاهوره ای راولپنډې شرم درته پکار و د دغې تاریخي خاورې اقتدار موږ تا سره شریک کړو او تا لوبې ته وکړې که ته دا لوبې کوې بیا زه ستا سره شریک نه پرېږدم بیا زه خپله خاوره خپلو لاسونو ته راوړم او بیا ملګرو او ملګرو دلته د نارت وزیرستان د داخلو او د نورو خاورو د خیدرخیلو مسلې هم راغلي دي د دوی بازارونه بند کوي د دوی کورونه نسي د دوی وطن ورانوي باید د نارت وزیرستان پی ټي ایم ته نن وایم چې هغه د په خپله خاوره دا مسلې یو جامع ریپورټ جوړ کړي او هلته د درن اعلان وکړي په هغې خاوره باندې پاتې شوله د باجوړ جلسه د لوڼي جلسه او د خیبر جلسه ملګرو زه به په دوه ورځو کې دننه لایو راځم او د خیبر د باجوړ او د لوڼي د جلسې تاریخونه به اعلان کوم د هغې خلکو چارسده د پښتنو ډېر تاریخي وطن دی هغه ته د ټول پښتون وغواړو بیا به مرکز ته ورته راځو چارسده ته به خامخا راځو او بیا د ملګرو څه مشري راکړي نه پاتې اما نن د سوات نه چې کوم ځوانان راتلل هغه یې په لارې ستړي کړي دي هغه ته چا موټر نه ورکولی ټول شی یې پرې ووایي د سوات ځوانانو چې کوم ځای چې موږ ستړي وي هلته دوه ځوانان صرف کېدی ټوله پښتونخوا موږ درپسې درځو د هغه ځای ته به درځو یو به هم نشي تم کولی
دا زموږ د پښتنو د ځوانانو دا زور نه لري دا پرله کې مر وخت چې کومه څه پېښه وشوه چې په هغې کې دوی دا کسان راکړل او بیا په باجوړې جمسي کښې چې کومه عزیز الله او فضل الرحمن او صلاحالدین نیول شوي دي دا زموږ کلکه دعوه ده خفیه اداران نیولي دي دوی د اخلاص کې په دې خاوره دوی ویلي دي چې بالکل بیخي په دې باندې دوی یعنې دلته مونږ کلیر چې دا مونږ کلیر کړی دی لکه د تا ویلي دي چې کلیر ده او مونږ منلي چې کلیر ده نو اوس چې څومره واقعات کېږي دا ستا په غاړه دي او ملګرو علمزید خو د شاعر شوی دی علمزید دپاره یو اواز خو پورته کړی علمزید زنده باد علمزید اختر خان عارف وزیر مواد شافیدی احسان الله اکرام الله احسان و اکرام عمرونه په 14 کاله نه کم دي او دوی دوه میاشتې کېږي چې بندیوان ساتلي دي چې تاسو KTM ته ورسولي یې ملګرو په دلته کې نورو تاسو ناست یو ډېر ملګري په قید کښې دي دا خبره ته غوږ ونیسئ ای ملګرو دا ټول سره مشترک دي صرف پنجاب پولیس سیند پولیس دا یو زموږ د KPK ورته نه دې خوا دي موږ ټول سره شریک او ملګرو موږ او تاسو دلته جلسې کوو هغه منډې چې PTM ته خپل زامن ورکړي دي لکه علمزید لکه عارف لکه ولید شاه لکه اختر خان لکه احسان لکه اکرام هغه منډې په انتظار دي چې کله به د دوی دا زامن راځي چې په کام یې ننګ کوه د کراچۍ ملګرو زر تر زره بیا کښېنئ او بلکل د دغې رینجر د هیډکواټر مخکې کښېنئ او څه به کېږي دوی به موږ او تاسو وژني دا اثرونه خو موږ ساتلي دي دپاره دي چې وطن کې وژغورو ولې د چمن ګلان سپک مه ګوره پال یاره د چمن ګلان سپک مه ګوره مال یاره دا سرونه پرې کوي خو ګلان ژغوري د چمن ازري سپک مه ګوره مال یاره د چمن ازري سپک مه ګوره مال یاره دا سرونه پرې کوي خو ګلان ژغوري د PTM ځوانانو پښتونخوا دې په تاسو فخر کوي تاسو به ډېر تېره تېروئ تاسو به ډېر سپینې کیسې کوئ خو پښتونخوا به په څېرونو آبادوو وطنه ګلونه چې کرې هغه اوبه غواړي وطن وینې غواړي زموږ وطن ته که د وینو ضرورت و خدای ته سوال کوم اول دې بیا زما تویه کې اول د زما مور وژړي اول د زما پلار وژړي د دې وطن همیشه دپاره موږ دا یو ارمان لرو چې خوشحال شي ښکلی شي او داسې شي چې آباد شي ورونو یو بل کیسه درته کوم علي دومره ودرالي دلته ودرېده دلته طاهر داود زوی راغلی دی ته جواب ورته لرئ پښتنو په زلحلکه په بې دردي یې مړ کړه خپل زامن یې د لاس په نور پرېښودل مشترو مونږ که ډېر هم ډېر خپل کړو دا یې مونه خپلوي د نور پښتانه افسرانو ته او نور د سرکاري وګړي ته وایم چې والله ستا اواز ته پورته کېده دا ځوانان یې درته پورته کوي نه یې نور څوک درته پورته کوي ریاست ستا تپوس نه کوي که کله هم ستا د شهادت خبره کوله دا ځوانان یې درته کوي امجد طاهر داوړه موږ ټول در سره ولاړ یو ته صرف خبره کوه طاهر داوړ موږ نه هېروو نه مو هېر کړی دی او موږ د هر شي بدل اخلو دا چې لږ سپا نیولي یو دا د دغې نه سپا نیولي یو چې موږ لا تنظیم سازي مضبوطه نه ده دا ځوانان د یو ځل سرونه برابر شي بیا به سم ګزار په ستمګر کوو لویې څه جرګې په پېښور کوو بیا به سم ګزار په
ستمګر کوو. ملګرو معلومه کیسه ده، خلګوشم یادو کې چلیږي. ابینندن ته انصاف ملاو شو خو استی طاهر داور ته نشه ملاو، نقیب الله منصور ته نشه ملاو، ارمان نوري ته نه ورکوي. هارون بلور مو چې هېر نشي. هارون بلور د دغې خاورې، بشیر بلور نور چې څومره شهادت د دغې خاورې د پښتونخوا د خاورې هر بچی شهید شوی دی. زمونږ د زړونو ترجمان دی. هر وخت پر دوی موږ به د دوی ترجماني کوو، موږ به د دوی خبره کوو، دوی به ژوندي ساتو. پښتونخوا زمونږ دپاره برابره ده. زه چې د وطن هر یو پرېوتې دیوال وینمه، زه چې د وطن هر یو پرېوتې دیوال وینمه، داسې راته ښکاري لکه مخ ته د زلمي ورو جنازه پراته ده. دا زموږ شریک وطن دی. په آخر کې به دا هم خبره کوو. او ملګرو یو خبره ده چې دلته وایي ECL ندیم خبره کړې وه، ندیم اختر ده بنل. موږ ټولو دا خبره ده HCL یو تیزاب دي، تر ټولو تیز تیزاب دي. ACL نه چې دا موږ په HCL څه واچوي، موږ د وطن خبره کوو. موږ د لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یو. لاره که هر څومره اوږده ده خو ستومانه نه یو. موږ په خپل کلي بغاوت باندې ستومانه نه یو. دا د وطن حقوق ته که غداري او باغیتوب وایي، موږ کفر غداران او باغیان یو. نه مشهور ملګرو د اندروني د PTM ځینې ملګري د فیسبوک د پوسټونو نه هم ورخطا کېږي. مضبوط اوسئ. PTM د GHQ د پروپاګانډې کلکې څپې نه دی خراب کړی. یو دوه پوسټونه یې نشي خرابولی. دا د څوک سوچ دی؟ داسې پوسټونه باندې بیخي خان دی. دا PTM د اندروني سیټ اپ دپاره کور کمیټې د یو کال نه ډېر ښایسته قدم ولوبولو، کردار یې ولوبولو، ټول ورته کپړې ووایئ. او بیا ټول به همیشه د دوی قدردان وو. د دغې په حواله باندې مونږ که چېرته نوی سیټ اپ جوړوو، هغه به هم ټول ته قابل قبول وي. په جمهوري انداز به مونږ PTM خپل لیډرشپ هم ساتو. زه د دغو ځوانانو، د دغو سپین ږیریو او د دغو زناناو، د دغو ټولو تاسو په ایمان سره راته وایم، زه لږ غوسه ومه د پېښور د ګروپ سره ډېر په بښنه سره دا کیسه نه وکول پکار. بیا هغه چې کله ما ولیده چې دوی پریشان شول، په والله زه دومره سخت پریشان شول چې ما د خوشحالۍ الفاظ غوښتل چې څنګه خوشحال شي. ستاسو خفګان زما ډېر لوړ خفګان وي. ستاسو خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحاله. او بیا ځینې ملګري وایي چې سختې فیصلې وکړئ، بیخي به یې کوو. لږ د صرف مو منظم شو. د PTM نه چې د چا زړه مات نه شي، وعده مې ده در سره دا به نه خرابېږي. مه یارېږئ په وړو وړو خبرو. او تاسو ته زه بیا دلته او ویمه خلاف خو خامخا وي. او بیا دلته او خدای به تېر کړي. مه وایئ چا ته سمسېره وه، مه وایئ. دا زموږ ټول وروڼه له ده سپین راباندې. زه رښتیا درته وایم، ما ته 2 ورځې اول یو کس میسج وکړ، هغه ما پسې یعنې ما په ژوند چاته بد په زړه کښې نه راغلی. زما زړه ډېر غني دی.
هغه سړي ته زما ډېر شیطان او ډېرې سختې کنځلې به یې کولې. هغه بیا ما ته میسج وکړ چې زه تا نه معافي غواړم، ما ته نه دی پېژندلی. بیا په والله ما چې داسې وکتل خپله غوسه خو مې ډېره وه، بیا مې چې پښتون ولس ښېګړه په میلاول چې ده په راخپلول چې ده، ما ورته وویل تا ته د معافي غوښتلو ضرورت هم نشته دی، ته زما ورور یې. دا مونږ په خپله مسله ډېر کلیر یو، دا کیسه واورئ. مونږ په خپله مسله دومره کلیر یو چې که ټوله دنیا زما د زنده‌باد نه راوایي خو زما پښتون وطن ته خیر نه وي، زه به خفه ومه، زه د دنیا ښېګړه نه منم بیا. خو که ټوله دنیا ما ته مرده‌باد وایي خو زما وطن جوړ وي، زه خوشحال یمه. زما د دنیا د ښو بدو سره کار نه دی، د خپل وطن سره مې کار دی. خدای مو تل آباد لره. ملګري خلاف یې اول فرض مو را شروع کړو، کسان راغلل ویلې دومره یعنې لږ د شلو خبرې هم وکړه. مونږ هر ظالم هغه طالب دی، کمبود طالب دی، کافر طالب دی، خو امن کمیټي دی، جاسوسان دي، ISI ده، MI ده، FIA ده، او که فوج دی، که جنرال دي، که څوک هم ظلم کوي، ظلم چې څوک کوي مونږ یې خلاف یو. خدای مو تل آباد لره. دعا وکړئ، دعا وکړئ خدای دې پښتونخوا وطن داسې ګلې ګلزار کړي چې د دنیا انسانان ارمانونه لري چې مونږ یو ځل ځلې وایي. خدای موږ ته صبر راکړي، خدای دې استقامت راکړي، خدای دې استقامت راکړي، خدای دې په خپل منځ ورورولي راکړي، خدای دې د پښتنو دښمنانو ته مونږ داسې وګرځوي د یو تپه په منډه وي. خدای د پښتانه ځوانان د خپلې خاورې سره همیشه په مینه ولري. خدای د پښتانه ځوانان همیشه ځوانان هم پیغلې هم سپین هم همیشه آباد لري. ټوله دنیا ته امن غواړو، پښتونخوا ته امن غواړو. آباد اوسئ.